زه ملا سفیر نن د ماښام نه په دې خواته ما د خپل مال سره مصروف وم، یو دوه کسانه مشکوک راغلل. ما ترې پوښتنه وکړه چې وروره تاسې کومې خواته ځئ؟ دلته چې شی کویا خوا دې خوا تاوېده وراتاوېده، وایي موږ دغسې ځو هغلته م کلی د مالې لاره خو هغلته ده، عمومي سړک ده، او بیا چې دغه لاره ده دا نری سړی په دې لاره ځي، ته خو یو وارې داسې تاو شي یو وارې داسې تاو شي، نو تا کې څه هغه ده؟ وایي نه وروره موږ کې څه هغه نشته. د هغه ما ورسره غږېدم، د یوه سره د ما ګیرین ولزې خبرې ته نه پرېښودم چې ما لاره ورښودلې وه چې دغه لاره ده، او د یوه اخواته لاړه توپانچۍ را باندې راویستله. ما ته یې ویل وایي ډېر غږېږه مه بېځایه بېځایه غږېږم. هغه توپانچۍ چې راویستله ما دې هلکانو ته ویلې ولې د هلکان راونیسئ مې پرېږدئ. د مې پرېښودلو سره منډه یې کړله. د حاجي صاحب محب ورور مصطفی ته ما نارې کړې مصطفی مالې مې پرېږده چې دغه خلکي څه رقم خلکي دي، منډه یې کړله مالې غله دي خو څه بلا دي. هغه په هغو باندې یم ډزې وکړې، دوی هم یو څه وایي ډزې به پرې کړي، خو هغسې پسې خلک لاړل وتښتېدل. ماښام و، پته یې ونه لګېده، نور نه موږ موټر لیدلی او نه مو هغه لیدلی ده چې دا څه رقم خلکو. ماښام ولاکه تیاره کې څېرې موږ پېژندلي چې څه رقم کسان وو چې